تازه پاکستان یو ځل بیا په کونړ، خوست او پکتیکا بمبار کړی. دا چې څه وخت ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. خو اعلی رسنیو کې د کونړ او خوست ځینې اوسیدونکو د چاودنو او بمبار اړوند تبصرې شریکې کړي دي. له دې سره هم مهاله د پکتیکا برمل کې هم بمبار شوی دی. دا چې هلته لا سهار وختي دی، لا کره معلومات ته لاسرسی نشته او نه هم طالب چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویلي دي. دا خبرونه په داسې مهال دي چې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې د ملیشه ځواکونو پر مرکز دریو ځانمرګو برید وکړ او پکې د پاکستاني چارواکو په خبره 15 نظامیان ووژل شول. پاکستان د طالبانو حکومت د دغه هیواد ضد وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو په مقابل کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د افغانستان پر ضد د داعش په ملاتړ تورنوي. پاکستان تر دې مخکې هم د ځینو امنیتي پیښو په غبرګون کې پر کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیکا سربیره آن کابل هم په نښه کړی، خو تر ډیره یې په هدفونو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان پوځ او د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې MIT ترمنځ نوی تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د معلوماتو له مخې د ترکیې د استخباراتو مشر د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره ناخوښ دی. سرچینې زیاتوي هغه پلاوی چې پاکستان د اسلام آباد کابل د خبرو لپاره انقرې ته لیږلی و، د ترکیې او قطر د منځګړیتوب هڅو ته لازم درناوی ونه کړ. د پلاوي غیر مسؤلانه غوښتنو او نامناسبې رویې خبرې ګډوډې او فضا ترینګلې کړې ده. ویل کېږي له همدې کبله د ترکیې استخباراتي مشر سخت غوسه شوی او انقرې په ښکاره ډول له پاکستان سره خپل تعامل کم کړی دی.